السلام علیکم ګرانو دوستانو. افغانستان سبا خپله وروستۍ او پنځمه لوبه د استرالیا پر وړاندې ترسره کوي. دغه لوبه د استرالیا په ایډلیډ ښار اول کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي. سبا غرمه 12 بجې ترسره کیږي. په دغه لوبه کې د باران په اړه باندې او داسې نور د لوبغاړو او د سکواډ په اړه باندې خبرې درسره کوم. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. په دغه لوبه کې خوشبختانه د باران امکان نشته. د لوبې څخه مخکې د لوبې په جریان کې او د لوبې څخه وروسته د باران امکان نشته، خو یوازې ورځ به او اسمان به ډیر شین وي. په دغه لوبه کې پر افغان لوبډلې کم پریشر نشته. که افغان لوبډله دغه لوبه وبایلي که یې وګټي، خو استرالیا به کوشش کوي چې دغه لوبه وګټي. که یې وبایلي د دوی دپاره تاوان دی، که یې وګټي نو د دوی دپاره به ډېره زیاته ګټه وي. خو دوی به کوشش کوي چې پر افغانستان باندې لوړ رن ریټ جوړ کړي. افغان لوبډلې تر اوسه په 16 ورځ نړیوال جام او سوپر 12 پړاو کې هیڅ لوبه نه ده ګټلې. یوازینۍ لوبډله ده چې تر اوسه پرې لوبه نه ده ګټلې. دوی 2 لوبې د باران له امله بې پایلې پای ته رسولې دي او 2 لوبې یې بایللې دي. په سبانۍ لوبه کې به کوشش کوي چې دغه لوبه وګټي. استرالیا به کوشش کوي چې په دغه لوبه کې ډېرې منډې جوړې کړي، د افغانستان پر وړاندې لوړ رن ریټ جوړ کړي. خو په دغه لوبغالي کې بیا راشد خان ډېر لوبېدلی دی. راشد خان به خپلې تجربې د نورو لوبغاړو سره شریکې کړي. په دې نتیجه کې چې استرالیا کوشش کوي ډېرې منډې جوړې کړي، کېدلی شي چې د دوی څه غلطیانې ترسره سي او افغان لوبغاړي دغه لوبه وګټي. په سبانۍ لوبه کې باید دغو لوبغاړو ته چانس ورکول سي. په ټاپ اډر کې رحمان الله ګربز، عثمان غني، په میډل هرډر کې ابراهیم زدران، نجیب الله زدران او محمد نبی ساحل، او ورسره په څنګ کې د درویش رسولي واخیستل سي. پارلونډرانو کې د یوازې عظمت الله عمرزی واخیستل سي، او راشد خان په زلحق پارو کې د فرید ملک پر ځای د باید سلیم صافي ته چانس ورکول سي، او د مجب زدران پر ځای که چیرې کیس احمد ولوبول سي، هغه به هم ډیر ښه ثابت سي. ویل کېږي چې د افغانستان اسلامي امارات یا طالبانو کرکټ بورډ ته ویلي دي چې له هندي کمپنۍ ډریم سپورټ سره د 3.5 میلیونه ډالرو تړون لغوه کړي. کرکټ بورډ هم خپله ویډیو له خپلو ټولنیزو رسنیو څخه بیرته له څو ساعتونو وروسته ډیلیټ کړې ده. داسې معلومات دي چې د زمبابوې سفر لپاره هم دغه شرکت د افغان لوبډلې سپانسرشیپ ته غاړه ایښې وه. د پاکستان تحریک انصاف احتجاجي تاریخ پر 2 ورځ چې د پنجاب ایالت له وزیر آباد څخه پیل شوی و، د پاکستان پر پخواني لومړي وزیر عمران خان د احتجاجي لاریون پر مهال ډزې شوي دي او ټپي شوی دی. د تحریک انصاف ګوند ځینو غړو ویلي دي چې په ډزو کې 4 کسان ټپیان شوي دي او عمران خان هم پر پښه لګېدلی دی چې اوس د لاهور شوکت خانم روغتون ته وړل شوی دی. د ځایي وزیر آباد روغتون مسؤلانو ویلي دي چې د پیښې له ځایه 8 کسان ټپیان او 1 وژل شوی ور وړل شوی دی. که مو دا ویډیو خوښه شوې در سره لایک کړئ. که په دې چینل کې نوی د چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. د نور تازه معلوماتو لپاره هم زموږ سره اوسئ. تر بلې ویډیو پورې د الله په امان.